دلته د کندوز په الیاباد ولسوالۍ کې له اسلامي امارات څخه د ملاتړ په موخه ستره ولسي غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې چې ګڼ شمېر دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و، تېره 3 کلنه موده کې د اسلامي امارات فعالیتونه او لاسته راوړنې د قدر وړ وبللې او په وینا یې چې د کندوز ولایت ځایي مسؤلینو د دوی د ستونزو حل ته تر ډیره پر وخت رسیدنه کړې. ولی امروز قرآن 100% در این سرزمین حاکم هستند. نشود منافقین خدای نخواسته عقیده ما و شما را تغییر بدهد. در برابر این نعمت پروردگار شکران نعمت بکار است. حکومت ما حکومت اسلامی است. ما در این حکومت 1% هم کدام شک و شبهه نداریم. هر دقیقه و ساعتی که خواسته باشه ما فدای نظام هستیم، فدای اسلام هستیم. چرا نظام ما اسلام است. ورته مهال یو شمېر اماراتي مسؤلینو چې یا د ولسي غونډه کې ګډون کړی و، د خلکو ستونزې له نږدې واورېدې او د حل په برخه کې هغوی ته ډاډ ورکړ. موږ تاسې باید د اتحاد او اتفاق ولرو. د نړۍ کفار موږ تاسې څخه نه خوشحاله کیږي تر څو چې د دوی د ملت اتباع نه یې سوې، د دوی د نظریې او د عقیدې اتباع نه یې سوې، تر هغه مهاله د هیڅ مسلمان څخه د نړۍ کفار نه خوشحاله کیږي. صحیح ده، په ظاهره به تعاملات یې ورسره راشه درشه و راکړه ورکړه به یې، هغوی د خپل مقاصدو لپاره دا څه کوي. نو موږ تاسې به په یوه ژبه او موږ تاسې په یوه خوله باندې دوی ته جواب ورکوو او دا خبره به ورته کوو چې موږ په افغانستان کې 100% اسلامي نظام غواړو. لکه څنګه چې په دې 20 کلن اشغال کې اوږه په اوږه ولاړو، دغه رقم د باید هم د دې نظام د بقا لپاره د خپلو بچیانو سره ودرېږو. معززو، نن که حکومت ده هم رعایت ده او که رعایت ده هم حکومت ده، ځکه حکومت د دغه رعایت بچیان دي. داسې مهال د کندوز په الیاباد ولسوالۍ کې له اسلامي امارات څخه د ملاتړ په موخه سره ولسي غونډه ترسره کیږي چې تېر 3 کاله د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته په بیلابیلو برخو کې د هوسا ژوند ګڼې اسانتیاوې برابرې شوې دي.